په دې ویډیو کې چې موږ په څه بحث کول غواړو هغه د کسر بنسټیز اصول او لارښوونې دي. اوس به تاسو د کسر په اړه ډېر څه زده کړئ. لومړی ورځو د کسر پیژندنې ته. سمه ده؟ ګورئ، که موږ یو مربع ولرو صحیح او ووایو چې دا یو پوره مربع دی، نو لیکلی شم چې دا یو پوره یا مکمل مربع یا دا یو جوړ مربع دی، نه نیم. سمه ده؟ اوس غواړم دا مربع په څلورو مساویو برخو وویشم. ښه، داسې به یې وویشو. دا یې دوه برخې او داسې به یې هم وویشو چې په ټوله کې به مو په څلورو برخو ویشلی وي. اوس موږ څلور مساوي برخې لرو. نو اوس څه چې زه کول غواړم یوه برخه یې ترې ټاکم. راځئ دغه برخه یې وټاکو. سمه ده؟ دغه برخه. نو اوس پوښتنه دا ده چې دغه انځور څنګه په ریاضیکي یا کسري بڼه وښیو. ښه، دا یوه حصه له څلورو مساوي حصو څخه ده. صحیح؟ نو ما یوه حصه له یو، دوه، درې، څلور مساوي حصو څخه وټاکله چې په دې بڼه یې ښیو. دا حصه په دې معنا چې یو پر څلور له پوره مربع څخه. اوس دوه بڼې یا طریقې د ویلو لرو. یوه داسې چې یوه حصه له څلورو مساوي حصو څخه، یا داسې چې یو پوره شی تقسیم د څلور به موږ ته دغه سره رنګ شوې برخه راکړي. اوس راځئ یو بل مثال حل کړو ترڅو ښه پرې پوه شو. څنګه کولی شو یو پر اته په انځوریزه بڼه وښیو؟ ډېر ښه، موږ اوس یو پوره شی په څو حصو ویشو. د مثال په ډول که یو مستطیل په نظر کې ونیسو، نو د کسر مخرج موږ ته وایي چې باید په اتو حصو تقسیم شي. نو راځئ همداسې وکړو. ښه، دغه دی. دا یې دوه حصې. صحیح؟ ښه، ډېر ښه. او اوس هر یوه حصه بیا هم په دوو حصو ویشو چې ټول ټال به څلور حصې شي. او که زه بیا هم هره حصه په دوو نورو برخو وویشم، نو اته حصې به ترې جوړې شي. ښکاره ده چې حصې به مساوي نه وي ځکه چې په لاس مې ویشلې دي. سمه ده؟ مګر مفهوم رسوی شي. ښه، نو اوس موږ اته مساوي برخې لرو او غواړم یوه یې ترې وټاکم. صحیح؟ چې موږ ته به یو پر اته مفهوم څرګند کړي. له دوی څخه یې هر یوه زه ټاکلی شم، مګر زه دغه یوه ټاکم دا ځکه چې تاسو ته یې وښیم چې اړینه نه ده چې باید هرومرو لومړنۍ خانه وټاکو. نو یو ځل بیا دغه مربع چې ګورئ کوم چې سور رنګ شوی، دا د یو پر اته مفهوم لري. اوس راځئ یو څو نورو مثالونو ته ځیر شو. دلته تاسو ګورئ چې ما دا له مخکې نه رنګ کړې ده، او زما مشوره تاسو ته دا ده چې ویډیو ودروئ او په خپل ذهن یا په یو کاغذ کې دا ارزیابي کړئ چې په دې ارغواني رنګونو کې دا سور رنګ موږ ته کوم کسر راښیي، او دا بل انځور کې د شنو خانو په منځ کې دا سور رنګ موږ ته کوم کسر راښیي، او په دې بل کې بیا که ژیړ رنګونو ته وګورئ په دې کې سور رنګ کوم کسر راښیي. لومړی یې ځان سره تمرین کړئ او بیا ویډیو وګورئ. ښه، راځئ په ګډه پرې کار وکړو. په دې حالت کې تاسو مستطیلونه ګورئ. صحیح؟ موږ درې مساوي برخې لرو او یوه مو ترې ټاکلې. سمه ده؟ نو دغه سور رنګ ټاکل شوې برخه په دې معنا چې یوه حصه له درې حصو څخه یا یو پر درې. اوس په دې ګرد انځور یا دایرې کې په دې دایرې کې موږ یو، دوه، درې، څلور، پنځه مساوي خانې لرو. سمه ده؟ او یوه مو له دې پنځو څخه رنګ کړې ده. نو دغه برخه د دایرې د یو پر پنځه معنا لري، یعنی دغه برخه د دایرې یو پر پنځه برخه جوړوي. اوس دغه بل ته راشئ. تاسو به وایئ چې څلور حصې مو درلودې او یوه حصه مو ترې رنګ کړه، نو کسر شو یو پر څلور. مګر متوجه اوسئ چې خانې باید مساوي اوسي. نو دلته تاسو واضح وینئ چې دغه برخه چې تاسو ګورئ له دغې برخې سره او یا هم له دې بلې برخې سره مساوي نه دی. نو څلور مساوي برخې نه لرو. نو موږ نشو ویلی چې یو پر څلور حصه د مثلث یعنی یو پر څلور کسر نشي جوړېدی. نو دا کسر سم نه دی.